الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سورة الفاتحة دي سورة دير انتهاجات فضائل دي او دير انتهاجات نمونه دي. اهل علم دا خبره ذکر کوي چې کثرت د نمونو دلالت په دې خبره باندې کوي چې دا مسمى ډېر معزز ده. سورة الحمد ورته ویل شي سورة الصلاة ذکر امانځه کې لسره کیږي. کله چې سړی منځ کې او باغې کې سورة فاتحه ونلولي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلا صلاة لمن منځ نه کیږي. مقصد د سورۃ سره اثبات المحامد لله عز وجل مع مراقبة الانسان. څومره حمدونه چې دی غټو رب العالمین له ثابت دی او د هغې سره سره به انسان داسې بندګي کوي ګویا کې الله عز وجل مخامخ ګوره. حاصل به دی چې اول ایتونو کې دعوت او د عین ورسه به درې دلایل څلور به نتیجه او آخر کې به دعا ده او تقسیم د انسانانو دوه اقسام ولا درې اقسام ولا. الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله لره دي. دې ویل شي مقصد او دعوه ولی رب العالمین چې تربیت کوونکی د مخلوقات دی. رب کې معنا تربیت ده، تربیت معنا تبلیغ شی الی کماله وقتا فوقتا، یو شی کمال رسیدل ټیم په ټیم. اسباب د پرنی به د کړي دی او د قشم بده کې اثر چولې دی. الرحمن الرحیم موقاس مهربان دی. رحمت الله صفت ده کوم چې دغه د شان سره مناسب تعویل به نه دی پکار. لس فرقونه علماء لیکلي دي رحمان او رحیم. په دنیا کې غیر مسلمان مسلمانان دوړل دي او په دنیا کې فقط او فقط مسلمانانو لا. مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی. رد شفاعت قهریه دوی ویل شرع مو ابو دام بنګ وچ الله ویلنا. اوس نتیجه ایاک نعبد خاصه بندګي کو د بلچا بندګي نه کو، و ایاک نستعين خاصه نه کوم غواړو د بلچا نه غواړو. د عبادت معنی لغوي اصطلاحي او اقسام او تقدیم د عبادت په نستعين او دغه جمع مخکې ویل شوی و. اوس دعا اهدنا الصراط المستقيم قام لنا غلارا. صراط المستقيم د دې مصداق توحید دی، لار د ټول انبیو مسلک د اهل سنت والجماعت او د دې سره به د خوا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري صحابه بشره روانه دل. دشمنان هم ډیر زیات دي، نفس دی، شیطان دی، هر ظالم دی، کافر دی، جاهل پیر دی، بيدینه مولا. صراط الذين لا ارضا کسانو انعمت علیهم چې دا په نعمت کړي دي. څوک د ولني مصداق صحابه انبیاء علیهم الصلاه والسلام، خیر القرون، تابعین، تبع تابعین، غیر المغضوب علیهم غضب بنه دي شوی او نه داخله گمراهان دي. ان اردا کسانو چې په غضب شوی دي او نه لار د گمراهانو. په دې توجیه باندې مفسرینو په دې طریقې باندې رد کړي دي. په دې په اخر کې امین ولیکي هغه